السلام علیکم ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. بخت الله بهار یم، حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې موږ د نستعلیق خط لولو. د نستعلیق په خط کې موږ د الفبا توري ټول لوستي وو، بیا مو د ب توري مرکب ولوست، له هغه وروسته مو د ح توري مرکب هم پای ته ورسوه. نن راځو د سین توري مرکب پیلوو. سین له الف سره، له ب سره، له جوم سره، له دال، ری او سین سره په څه ډول ګډیږي نن یې لولو. که چیرې تاسې زموږ لوستونه نه وي تعقیب کړي، تاسې کولی شئ چې زموږ د یوټیوب په چینل کې پلټنه وکړئ او زموږ ټول لوستونه له الف څخه تر نن ورځې درسه پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ، ترڅو زموږ هر نوی اپلوډ شوی لوست تر تاسو پر خپل وخت ورسیږي او تاسو به وکولی شئ چې پر خپل معین وخت زده کړه ورڅخه وکړئ. راځو د سین توري په زده کړه باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. سین له الف سره په څه ډول ګډیږي؟ دغه سین الف په هغو ځایونو کې کاروو کله چې موږ یوه لویه ساحه ولرو. که چیرې موږ یوه پارچه ولرو چې اوږدوالی زیات وي او فقط له موږ څخه سین الف غوښتل شوي وي، نو په دې ډول یې لیکو. دغه سین الف په کوچنیو ساحو کې لیکلی کیږي. که چیرې د ساحې اوږدوالی کم و نو دا ډول یې لیکو، او که چیرې د ساحې اوږدوالی زیات و نو بیا یې په دې ډول لیکو. له دغه څخه کولی شو چې موږ شین هم جوړ کړو. خین هم ورته وایي او سین هم ورته وایي، دې ته هم خین هم وایي، شین هم ورته وایي او سین هم ورته وایي. راځو سین له ب توري سره ګډوو. څه ډول کولی شو چې د سین توری د ب له توري سره ګډ کړو؟ کوم فکر کړی وي د هر مرکب وروستنی توری مکمل توری وي. فرض کړئ لکه دلته ب وګورئ، مکمله ب دی. وروستنی توری هر وخت پوره وي. ب هم دی، ت هم ده، ث هم، ټ هم ورته ویلی شو، ت هم ورته ویلی شو، همداسې نور توري هم ورڅخه جوړوی شو. سین له ح سره په څه ډول ګډوو؟ سین له ح سره یا سین له جوم سره په دې ډول ګډوو. سین، شین، خین، همداسې نور توري. دې ته چ هم وایو، خ هم ورته ویلی شو، ځ هم ورته ویلی شو او همداشان نور توري هم ورڅخه جوړولی شو. همدغه ډول سین ه په دې شکل هم لیکی شو. سین دال په څه ډول لیکلی کیږي؟ سین ری. سین سین په څه ډول لیکلی کیږي؟ کله چې موږ تاسې وغواړو چې سین له سین سره ګډ کړو نو په دې ډول یې ګډوو. سین یا هم شین. دا اوس زموږ د نن ورځې لوست چې تاسو ته مو در وړاندې کړ. خدای تعالی دې وکړي چې له دغه لوست څخه به ډېر څه زده کړئ او خپل مهارت ورباندې لوړ کړئ. تربیه کې چارې د الله په امان.